السلام علیکم ملګرو د سهار مانځه نه وروسته راپاڅېدم ما ویل چې دوی سره به یو څو خوږې خبرې وکړم او ویډیو به ورسره شیر کړم چې بار ته راووتم داسې تیز باران ورېده نو دا څادر مې راواخیست او د ځان نه مې چاپېر کړو او چې دې خوا رالمه نو د 26 پورې را سره شیریار ملګری شو ما ورته ښه ګپ شپ ولګو په ګاډي کې نو د بیا زه په 26 نمبر کې پرېښومه او ملګرو زه بیا هغه ګاډو کې کېناستم کوم چې نارې وهي مردان چارساده او پېښور او هغه ملګرو د یو 30 منټ تګ سفر کولو نه وروستو چې رالم د یونیورسټۍ خواته نو ډېر ښکلی ماحول و او را سره دا ځوانان هم ملګري شو نو دوی سره مې یو څو خبرې وکړې نو سهار ټیم و روژه م وه نو دغلته چاچا راته وایي چې څادر چې دی هغه دنده نه دی الله کړو څادر مې دغسې مې په لاس کې راواخیست او چې کلاس ته څنګه رالم نو دې ځوانانو دغسې مې د یو بل سره خبرې کولې نو دا زموږ د کلاس ماحول دی ملګرو بس ټیم دی روان دی ملګرو چې کلاس ختم شو نو بره لارو د میکینکس لیب شروع کېده دغه ملګرو راته هم نارې والې چې شانګله شانګله نو دغه د شانګلې د ښکلا